نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوري چې الله په ذات باندې مې قسم وي چې صدقې سره کله مال کم شوی نه دی، صدقې سره کله هم مال نه دی کم شوی. په صدقې کې چې کم دی برکت راځي، چې کم سړی صدقه ادا کړي مال کې ورته الله تعالی چې کم دی حسي طور او معنوي طور چې کم دی په دې کې برکت راولي. تاسو ته د څه مسلې ضرورت وي یا موږ ته څه مفیدې مشورې راکوئ نو په سکرین باندې زموږ نمبر هم تاسو ته درکړی شوی دی، په دې باندې موږ سره رابطه کولی شي او دغه رنګې څه مسله تاسو ته پیښه شي نو تاسو موږ نه یعنې تپوس کولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلم شریف یو حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نه مخکې چې کوم امتونه دي په هغې کې یو سړی و، هغه په ځنګل کې چې کوم دی سفر کولو نو اچانک چې کوم دی یو د وریځې یو ټوکړه راغله او هغه وریځې نه اواز وشو چې ای وریځې ته لاړه شه او د پلانکي سړي باغ ځمکه دا اوبه کړه. دې سړي چې کوم اواز واورېدو نو ده ته پته ولګېده چې د وریځې ته د اواز وشو د پلانکي سړي اوبه ځمکه اوبه کړه. نو دا سړی هم څه معمولي درجې والا سړی نه دی، دا چېرته د خدای ولي دی، نیک سړی دی. نو دی هغه وریځې پسې چې کوم دی روان شو. هغه وریځه تله وریځه په یو غره باندې داسې ودرېده او د هغې نه باران چې کوم دی شروع شو او هغه اوبه داسې یو خوړو یو نالی وه په هغې کې چې کوم دی د اوبه راسمې شوې او د اوبه روانې وي، دی هغه اوبو پسې تیز تیز روان دی. هغه اوبو هغه نالی چې کومه ده هغه اوبو لښتې یا د هغه کم نیرو هغه په یو باغ باندې ورننوتې چې باغ کې ګوري نو یو سړی دی ورسره لاس کې کوداله ده یا ورسره بیلچه ده او لوی باغ دی، په هغه بوټو باندې اوبه سمئ راسمئ. دی لاړو او سلام ملام یې وکړو او دغه سړي نه تپوس کوي چې کاکا ستاسو نوم دی؟ نو هغه ورته مقه نوم واخیستو کوم نوم چې د وریځې ته اخیستلی شوی. نو هغه سړي ته نه تپوس وکړو چې ته زما د نوم څه تپوس کوې او چې ستاسو نوم دی؟ نو ده ورته دغه واقعه بیان کړه چې یاره زه را روان وم داسې تا ته مې چې دا کوم نوم واخیستو دا نوم د وریځې ته واخیستلی شو چې وریځې لاړه شه او د فلانکي سړي اوبه دا ځمکه چې کوم دی هغه اوبه کړه. نو ځکه مې د نوم تپوس وکړو. بیا دې ورته چې کاکا ته څه کار کوې او ستا څه عمل دی چې وریځې ته حکم کېږي چې ستا اوبه پټې چې کوم دی اوبه کوي؟ نو دا کاکا ورته وویل چې یاره ته اوسه پورې خو ما چاته دا حل نه دی ویلی، خو چې تا رانه اوس تپوس وکړو نو زه به درته د دې حل ووایم. دا زما باغ دی او دا چې کله تیار شي د دې فصل د دې میوه دا د 3 برخو کې تقسیم کړم. یوه برخه چې کوم دی دا د الله په نوم باندې صدقه کړم، د هغه وخت سره په دې باندې زکات و یا نه خو زه د الله په نوم باندې دا یو برخه ورکړم د دې باغ چې کومه میوه ده فقیرانو مسکینانو باندې دا تقسیم کړم او تر هغې پورې دا نور فصل او دا میوه تر کور ته نه وړم تر څو پورې مې چې فقیرانو غریبانانو ته د دې نه برخه نیول کړي یا صدقه مې نه کړي. هغې نه پس چې کوم دی بیا هغه 2 برخو کې یوه برخه خپل بال بچ ته واچوم نو د راتلونکي کاله پورې هغه زما دپاره کافي کېږي او 3مه برخه چې کومه ده هغه خرڅه کړمه، د هغې نه چې کومه سرمایه حاصله شي په هغې باندې د دې باغ خصمانه کومه، نور بوټي پکې ولګوم، د دې باغ مرمت په دې باندې کومه. خو اول داسې کومه چې اول ترنه د الله تعالی برخه هغه ترنه ادا کړم، هغې نه بعد چې کوم دی بیا دا نورې برخې هغه په خپل استعمال کې راوړم. بهرحال دغه سړي ورته ویل چې همدغه خبره ده چې ته ټولو نه مخکې صدقه ترنه ادا کړي او د الله تعالی برخه ترنه ورکړي. ته د الله رب العالمین د حکم خیال ساتي، دغې وجې نه الله رب العالمین ستا چې کوم دی خیال ساتي. زما عزتمندو دا محض صرف یوه قصه نه وه، په دې کې زموږ د امت لپاره د خلکو لپاره ډېر لوی عبرت دی چې ته د الله تعالی د حکمونو خیال ساتي نو الله رب العالمین هم خیال ستا ساتي، او که ته د الله تعالی حکمونه شاته وغورځوې او د الله رب العالمین د حکمونو پروا نه ساتي نو الله رب العالمین موږ ته محتاج نه دی، موږ الله رب العالمین ته محتاج یو. الله پاک فرمایي فاذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم، او واشکروني ولا تکفرون، تاسو زما شکر ادا کړئ زما ناشکري مه کوئ. الله پاک فرمایي که چېرې تاسو زه هېر کړمه نو الله تعالی به هم تاسو چې کوم دی یعنې هېرېږي. نو دغې وجې نه زما عزتمندو دا د صدقې برکت و چې ده به صدقه ادا کوله د دې نه ټولو نه مخکې نو الله رب العالمین د باران او د هر څه د دپاره چې کوم دی تابع کړی و. هغه بزرګان فرمایي که نه من کان لله کان الله له، څوک چې د الله شي نو الله تعالی د هغه شي. او الله رب العالمین چې کوم نیکمرغ انساني الله رب العالمین د ځمکې اسمانونه دا ټول کائنات هغه دپاره مسخر کړی دی، د هغه دپاره تابع کړی دی. الله پاک فرمایي ته زما شه نو دا ټول کائنات به ستا په فایده کې چې کوم دی ولګومه، دا به ستا چې کوم دی کارونه کوي او دا به ستا په کار باندې راځي. او که نه ته
ځان غیر الله ته چې کوم دی وسپاري زما حکم نه مني نو بیا چې ته څه غواړې هغه به چې کوم دی نه کېږي. زما عزتمندو که چېرې موږ د الله رب العالمین د حکمونو خیال ساتو د هغه احکامات چې کوم دی هغه په ځای باندې راوړو نو دا کېدی نه شي چې الله زموږ نه مخ واړوي. زما عزتمندو موجوده وخت کې تاسو ګورئ خلک سوالونه کوي منځونه کوي او د باران ډېر زیات ضرورت دی خو بارانونه نه کېږي. ولې؟ ځکه چې الله تعالی زموږ نه ناراضه دی. دغه رنګې تاسو ګورئ چې زموږ فصل تیار شي نو موږ چې کوم دی د زکات او د عشر د ادایګۍ دپاره چې کوم دی باني لټو. یعنې مطلب دی باني ګورو او قسمه قسم چې کوم دی شیطان راته په زړه کې چې کوم دی وسوسې راځي او که کوم داسې ښه خلک چې هغه د عشر ادایګي هم کوي نو هغې چې کوم دی هغې بانه جوړه کړي وایي چې یاره دومره پیسې زموږ په سره باندې لګېدلي دومره په مزدور باندې لګېدلي نو هغه ته نه مطلب دا دی چې هغه ته نه هغه هم پکې ورسره شمار کړي نو چې څه حاصل شي نو هغې نه چې کوم دی عشر ورکړي. حالانکې هغه به مطلب دا دی چې هغه به چې کوم دی ټول به راجمع کړي ټولو نه به چې کوم دی زکات ادا کړي. داسې نه چې دا ترې نه ته مستثنا کړي دا ترې نه ته منها کړي هغې نه بعد چې کوم دی ته عشر چې کوم دی ادا کړي. نو دغه وجې نه مونږ د الله تعالی د حکمونو د الله تعالی د حکمونو خیال نه ساتو دغه رنګې الله پاک زموږ او تاسو نه چې کوم دی ناراضه دی او شیطان مونږ ته دا کارونه ښایسته کړي دي بد اعمال یې ښایسته کړي دي. د الله په لاره کې د خرج کولو مقرر شي نو مونږ شیطان یری. دا قرآن پاک هم وایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. الله تعالی چې کوم دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو د غربت نه یری چې کله د الله په لاره کې په نیک ځای کې د خرج مقرر شي نو شیطان تا ته په زړه کې څه وسوسې لري یاره تا ځان نه سخي جوړ کړی غریب بشي او فقیر بشي خپلو بچو ته دا پیسې چې کوم دی نه واچوه نو دغه وخت کې د شیطان د فقر او د غربت نه یری. ویأمرکم بالفحشاء او تاسو ته حکم درکوي شیطان د بې حیایۍ او چې کله بیا د بې حیایۍ کاري لکه مثال کې طور پر ډمان راولي او ژړاګان راولي نو بیا په هغې باندې چې کوم دی دغه وخت کې شیطان درته بیا نه وایي او دغه وخت کې په زړه کې دا خیال نه پیدا کېږي چې زه غریب کېږم او فقیر کېږم بیا خو چې کوم دی په هغې باندې چې کوم دی لوټونه چې کوم دی هغه د هغې بارانونه پکې بیا ورته چې کوم دی پیسې په هغې باندې چې کوم دی چې په هغې باندې څومره خرچه کړي دغه وخت کې بیا شیطان چې کوم دی تا ته دا په زړه کې دا خیال نه درکوي چې یاره ته اوس غریب کېږي او د دې په مقابله کې والله یعدکم مغفرة منه وفضلا او الله رب العالمین تاسو سره وعده کوي د بخشش چې الله به د دې صدقې په ذریعه باندې ستا بخشش وکړي او وفضلا الله به د خپل طرف نه تا ته مال زیات کړي تا ته به د خپل طرف نه مال زیات کړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوري چې الله په ذات باندې مې قسم وي چې صدقې سره کله مال کم شوی نه دی صدقې سره کله هم مال نه دی کم شوی په صدقې کې چې کم دی برکت راځي چې کوم سړی صدقه ادا کړي مال کې ورته الله تعالی چې کوم دی حسي طور او معنوي طور چې کوم دی په دې کې برکت راولي. نو زما عزتمندو دا کیسې چې بیانېږي نو دا زموږ او ستاسو د عبرت لپاره او په دې کې زموږ او ستاسو لپاره چې کوم دی یو سبق وي نو پکار ده چې موږ د الله تعالی حکمونو ته ترجیح ورکړو او نور خبرې چې کوم دی هغه وروسته کړو او د الله تعالی حکم چې راشي د ادایګۍ ټایم راشي نو هغې دپاره باني ماني نه لټوو او هغې دپاره هیلې او باني نه جوړو بلکې د الله حکم دی چې هر څنګه حالت وي هر څنګه یعنې وخت وي بس د الله تعالی حکم ته ترجیح ورکول یعنې پکار دي. دا د مسلمان چې کوم دی شان دی. زما عزتمندو دا خبرې په خپله هم یادې کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.